السلام علیکم دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ استئ. په دې ویډیو کې موږ وایو پریپوزیشن او دې سره موږ راوړي دي 50 مثالونه. د معنا سره هم په دې مثالونو کې به نور لغتونه هم موږ تشریح کوو. پریپوزیشن کې on in at او داسې نور ډیر پکې شته دي. موږ به صرف نن وایو on. دا ټول مثالونه موږ د on سره راوړي دي. کله چې هم یو سیز د بل د پاسه وي نو هغه ته څه وي؟ on. یعنی دا د دې د پاسه د میز د پاسه شو نو on دې د پاره استعمالیږي. نو مثالونه سره وایو. لومړی دی the book is on the table. the book is on the table. کتاب په میز باندې دی. دا څه شو؟ کتاب څه شو؟ دا موږ ته ښیي ځای راته راښیي. د دې دغه راته ښیي پوزیشن چې دا کوم ځای کې دی. نو پریپوزیشن هم دې دپاره استعمالیږي چې د یو څیز پوزیشن، لوکیشن او دا موږ ته وښیي. The book is on the table. کتاب په میز باندې دی. دویم نمبر باندې my phone is on the chair. my phone is on the chair. زما موبایل په چوکۍ باندې دی. دا موبایل د چوکۍ د پاسه دی لکه څنګه چې کتاب د میز د پاسه دی. The cat is on the bed. The cat is on the bed. پیشو په کټ باندې ده. یعنی کټ د پاسه ده. bed د پاسه ده. The cat is on the bed. پیشو په کټ باندې ده. د کټ د پاسه ده. I see a bird on the tree. I see a bird on the tree. زه په ونه باندې مرغه وینم. یعنی د ونې د پاسه مرغه ګورم وینم. On the tree. د ونې د پاسه. The clock is on the wall. The clock is on the wall. ساعت په دیوال باندې دی. ساعت یا غړۍ په دیوال باندې دا نو څه شو؟ دیوال د پاسه راغی. هغه دیوال د پاسه ده. Put your bag on the floor. Put your bag on the floor. خپل بیگ په ځمکه باندې کېږده. خپل بیگ د ځمکې د پاسه کېږده. On the floor په ځمکه باندې. floor یعنی ځمکې د پاسه. The pen is on my desk. On my desk. قلم زما په میز باندې د میز د پاسه دی. On my desk. زما د میز د پاسه. میز، ټیبل او ډیسک دواړه تقریبا سیملر دي. دواړه میز په شکل کې. ډیسک یا ټیبل. She is on the bus now. She is on the bus now. هغه اوس په بس کې ده. زیاتره وخت چې کله دا به موږ روان ویډیو کې وایو چې کله یو څیز دننه د یو بل څیز وي نو هغې ته موږ استعمالو in. یعنی په دلته she is on the bus. هغه په بس کې دننه ده. دا ولې موږ دلته on استعمال کو، in هم استعمال نه کو؟ ځکه چې بس یا ټرین او یا چې دی ایروپلین یعنی طیاره او ریل ګاډي دا چې دی غټ دي. نو دې کې چې کله هم شخص دننه وي نو هغې کې موږ in په ځای باندې موږ on استعمالو. دا د دننه معنا ورکوي. He is on the bike. He is on the bike. هغه په بایسیکل باندې دی. سوري، موټر سایکل باندې دی. بایک یعنی موټر سایکل. He is on the bike. هغه په موټر سایکل باندې دی. There is milk on the shelf. There is milk on the shelf. شیدې په المارۍ باندې دي. شلف المارۍ غوندې په دیوال کې یو تخته چې اوږده یا رپکې ورته وي هغې ته شلف ویل کېږي. نو اوږده تخته غوندې نو یعنی شده په هغه شلف یا تخته باندې د پاسه پراته دي. My shoes are on the mat. My shoes are on the mat. زما بوټان په قالینچه باندې دي. مټ ویل کېږي د قالینې یو وړه قالینچه غوندې هغې ته ویل کېږي مټ. او که چېرته ورسره موږ یو ځای کړو فریم اټ نو هغه دغې ته ویل کېږي. جاینماز ته هم استعمالیدی شي. The picture is on the door. The picture is on the door. انځور یا عکس په دروازه باندې دی. دروازه باندې یعنی عکس دی. On the door د دروازې د پاسه. I sleep on a pillow. I sleep on a pillow. زه په بالښت باندې ویده کېږم. د دې معنی دا ورکوي چې یعنې زه بالښت سره ویده کېږم یعنې سر لاندې ږدم او سر پې د پاسه کوم. نو on the pillow په بالښت باندې. The plate is on the table.
The plate is on the table. پلیټ یا قاب په میز باندې دی، د پاسه یې پروت دی، په میز د پاسه. ما مخکې ویلې ډیسک او ټیبل دواړه تقریبا یو دی، خو ټیبل غټ وي. Your jacket is on the sofa. Your jacket is on the sofa. ستا جاکټ په صوفه باندې دی. Your jacket is on the sofa. ستا جاکټ په صوفه باندې دی. The sun is on the sky. The sun is on the sky. لمر په اسمان کې دی، یعنی د پاسه دی. د دې ځای موږ ته څه ښکاري لکه لمر چې د اسمان د پاسه وي. A spider is on the ceiling. A spider is on the ceiling. Spider یا غڼه یا موږ چې ورته څه وایو په چت باندې دی. ceiling چت ته ویل کېږي. چت باندې د لاندې خوا نه چې موږ کله چت ته ګورو نو هغې ته ceiling ویل کېږي. My cup is on the kitchen table. My cup is on the kitchen table. Kitchen table د اشپزخانې میز ته ویل کېږي. زما پیاله د پخلنځي یا اشپزخانې په میز باندې دی یا ده. The ball is on the grass. The ball is on the grass. بال په وښو باندې دی. grass یعنی واښه. She sits on the bench. She sits on the bench. هغه په چوکۍ باندې کینی. bench د چوکۍ نه لږ اوږد وي. زیاتره وخت مکتبونو کې اوږده اوږده وي، هغې ته ویل کېږي bench. او چوکۍ چې دی سنګل صرف یو وړی وي چې یو کس پې کېنستی شي. چیر هغې ته ویل کېږي. The TV is on the stand. The TV is on the stand. تلویزیون په سټینډ باندې دی. سټینډ هغه کیمرا او شینه چې پکې ایښودل کېږي هغې ته سټینډ ویل کېږي چې لاندې درې یا دوه خپې لري. I write on paper. I write on paper. زه په کاغذ باندې لیکم. کاغذ د پاسه. The keys are on the hook. The keys are on the hook. کلی په ځوړندي باندې دی. hook څوک ورته کوټ بند وي یا هغه اوږد دغه چې هوکونه لري، غاښونه لري او دې باندې کالیګان او شینې ځوړندي او کلیګانې پکې هم خلک ورچي، هغې ته ویل کېږي hook یا کوټ بند. He jumps on the bed. He jumps on the bed. هغه په کټ باندې ټوپ وهي. کټ د پاسه ټوپ وهي. The lamp is on the table. The lamp is on the table. چراغ lamp ویل کېږي هغه چترېداره دغې ته چراغ ته ویل کېږي چې د پاسه پې کاسه غوندې لري، هغې ته وایي lamp. چراغ په میز باندې دی، یعنې هغه lamp د میز د پاسه دی. My hat is on my head. My hat is on my head. زما خولۍ زما په سر باندې ده. hat ویل کېږي هغه ګرده خولۍ چې اوږد نه hat ګرده خولۍ هغې ته ویل کېږي hat. یو کیپي یو هټي. The baby is on the blanket. The baby is on the blanket. ماشوم په کمپله باندې دی. blanket باندې دی یعنی د پاسه پې دی. Look, a plane is on the sky. Look, وګوره. A plane is on the sky. الوتکه یا تیاره په اسمان کې ده. The remote is on the couch. The remote is on the couch. remote په صوفه باندې دی. صوفه او couch دواړه استعمال دی چې هغې ته صوفه ویل کېږي. Put the glass on the tray. Put the glass on the tray. ګلاس په tray باندې کېده یا موږ ورته پتنوس وایو. tray ګلاس په پتنوس کې کېږده یعنې د پاسې پې کېده. The calendar is on the wall. The calendar is on the wall. جنتري ورته زیاتره خلک وایي. جنتري په دیوال باندې ده. کوم کې چې تاریخ او شیونه لیکل شوي ورځې هغه یعنې په دیوال باندې ده. I draw on my notebook. I draw on my notebook. زه په خپل کتابچه باندې رسم کوم. The dog sleeps on the rug. The dog sleeps on the rug. سپی په غالۍ یا قالین باندې ویده دی. مټ چې وړوکی او رګ چې دی قالین ته وایي، غټې قالین ته. Your book is on my chair. Your book is on my chair.
ستا کتاب زما په څوکۍ باندې دی. The moon is on the sky at night. The moon is on the sky at night. سپوږمۍ د شپې په اسمان کې ده. She stands on the stage. She stands on the stage. هغه په سټیج باندې ولاړه ده. سټیج د پاسه نو on the stage د پاسه. The bottle is on the shelf. The bottle is on the shelf. بوتل په المارۍ باندې دی. شلف مخکې موږ ویلي چې د المارۍ په څیرې یو اوږد دیوال سره نښتي یو تخته غوندې هغې ته شلف ویل کېږي د المارۍ په څیر. My hand is on my head. My hand is on my head. زما لاس زما په سر باندې دی. The clock is on the desk. The clock is on the desk. ساعت په میز باندې دی. ساعت په میز باندې ډیسک باندې دی. دا معنا لږه تیره بیره شوې د دې معنا دلته ده. He sits on the floor. He sits on the floor. هغه په ځمکه باندې ناست دی. د دې معنا دلته ده. هغه په ځمکه باندې ناست دی. The apple is on the plate. The apple is on the plate. او د دې معنا مې نه ده لیکلې. The apple is on the plate. معنا چې دا هغه په قاب باندې ده. موږ معنا د قاب د پاسه ږدو نو معنا دا ده on the plate د قاب د پاسه. دلته مې ډېر I put stickers on my book. I put stickers on my book. زه په خپل کتاب باندې سټیکرونه لګوم. The teacher writes on the board. The teacher writes on the board. ښوونکی یا استاد په تخته باندې لیکي. تختې د پاسه لیکل کوي. My brother is on the swing. My brother is on the swing. زما ورور په زانګو باندې دی یا زانګو کې دی. swing ویل کېږي هغه دوه پړواله ټال ته چې کله پې ماشومان کیني او زانګي هغې ته ویل کېږي swing. The bag is on her back. The bag is on her back. On her back اکثر د هغې په شا باندې ده. on back یعنې په شا باندې. There is snow on the mountain. There is snow on the mountain. په غر باندې واوره ده د غره د پاسه. The kids play on the playground. ماشومان په ځمکه لوبې کوي. ځمکې نه معنا دلته دی playground یعنې playground چې کوم ځای کې د لوبو شی نه وي اولته ماشومان ساتیري کوي لوبې کوي نو هغې ته playground ویل کېږي. The cup is on the small table. The table سره نه دی لیکل شوی. The cup is on the small table. پیاله په کوچني میز باندې ده یعنی پیاله په وړوکي میز باندې ده. I see stars on the sky. I see stars on the sky. زه په اسمان کې ستوري وینم. او last one 50 Your name is on the list. Your name is on the list. ستا نوم په لیست کې دی یعنی لیست کې شته. دا و د نن ورځې 50 جملې پروپوزیشن کې روان وخت کې in at او د نورو کې به هم انشاءالله جملې جوړو.